لقمان حکیم سے برتوی چډیر ناستا داو دسماتی ماتیدلو کې د دین د انسان دا ګردی چې دی کنه دا زخمی کیږي او پړسیږي او بواسیر ته پیدا کیږي او د دې کم چې بخار دی او ګیس ته دا سر تخیجی نو د انسان په حافظی باندې اثر غورځي نه مولا ته وی او د سماته چې درغه مخې سره کېنا اشاره وای ما خو بیا زر پورته کېږه کنه مولا ته خبرې ډېرې مزه ورکړه او بیت الخلا باندې ولیکل چې ضرورت کې ضرورت پورا کې زر کېنا او زر پورته کېږه زمونږ استاسو زمانه کې چې څوک بیت الخلا ته لاړ شي څه کوي موبایل لاوالی فیسبوک بګوري او میسیج بکئی وی په بیت الخلا کې وی میسیج ډیره مزه کوي بس قرار ناسي دې ګندګۍ کې او لګیا دې میسیج کوي او بلتا نو سم ډیر وخت یې راي نو ځکه د خلکو دماغ هم خراب شو کنه ځکه دا مریضۍ هم پیښې شوې کنه زمونږ فقها وایي کوم ځای کې چې اودس ماته هلته به خبرې هم نه کوي او لیکل به هم نه کوي ولې دا میسج لیکل نه دي نو ځوانان چې زمونږ نه څومره دي دا ماشاءالله ډېر هوښیار دي او ډېر عقلمند دي ځکه چې بیت الخلا کې میسج کوي کنه د ټولو نه غټ قمقل هم دا دي او بیکاره خلک جنګونه هم دوی ډېر کوي کومه چې د فایدې خبره د دماغ نه علي او د دنیا مریضۍ پکې راجمعي نو دا صحیح کار نه دی ښه بیت الخلا کې موبایل کتل فیسبوک کتل میسیج کول زیات وخت تیرول والکه خو پلیتی دا ګند دی ته څه کې هلته ناست دی باچایي چوکۍ دې ته جوړه کړې ده او طبیعت کې برابر دا خو صحیح کار نه دی